عزیزان استاسو په مخ کې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانا د الله کوم خبرې دوکه کړې چې د الله حکمونه دي شاته غورځولې دي، د دنیا او د نفس خپل خواهش دي مخ ته یې شي دي دوکه سوی په کومه خبره یې. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اعلمهم بالحلال والحرام، په حلال او حرام چې ډیر زیات علم لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما په صحابو کې معاذ ابن جبل دی، په حلال او حرام کې معاذ بن جبل چې کم مهارت درلودي کم علم درلودي تقریبا په نور صحابو کې په دغه حواله باندې بیا د دو مخته څوک نو دی، تر ټولو مخته تر ټولو لوی عالم تر ټولو لوی علم الله رب العزت ودته ورکړي. عايزانو په کار خدا وای چې د قربانۍ په حواله مې خبره کړې وای، خو بیا قربانۍ ته غږ 15 شپې پاتې تقریبا، بل جمعه به ان شاء الله د قربانۍ په حواله خبره وکړو. د نن خبره چې د عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 1,40,000 صحابه کرام دي، 1,40,000 په هغو کې یو نامتو ممتاز مایناز محترم معاذ بن جبل دی رضی الله تعالی عنہ. دا خبرې ولې درته کوم عزیزانو، د صحابو لاره مې بیا ولې راواخسته په مخه. ابرز د کالج یو هلک راغلی دول موږ په لاهور کې سبق وایي، ول زموږ د پښتني سیمې یو هلک زما سره په کالج کې را سره دی، نو هغه ما ته ویل تی پر بی عایشه صدیقیه باندې بیخي ډېرې پردې غوړوي. وای ما ورته ویل یا دغه چې کوم روافض دي د صحابو خلاف دي دا ډېر بد پسې وایي په عایشه صدیقه پسې، نعوذ بالله نعوذ بالله چې دا بدکاره وه. ولته ما ته ویل ته څه په خبرې که عایشې صدیقې نعوذ بالله غلطي کړې وه بېرته بیا توبه ایستلي العیاذ بالله. وای د ما ته ویلې ته وایې چې روافض کې سر خلاصېږي که نه خلاصېږي، ته وایې چې دغه د صحابو دشمنانو پر عایشه صدیقیه تهمت لګولی دی چې دا بې لارې ده. وای ده وای ده ما ته ویلې ته څه په خبرې څه معلومه ده که عایشه صدیقیه بدکاره و نعوذ بالله بیا توبه ایستلې وله. مال ظالم د خدای ظالم که دا خبره زه و تا ته وکم چې ستا مور به بدکاري کړي بیا به توبه ایستلي، ته په دې خبره خوا بدایې که نه بدایې؟ نو چې په دې خبره خوا بدایې د ټولو مؤمنانو مور د محمد رسول الله پاکیزه محترمه ام المؤمنین عایشه صدیقیه رضی الله عنها د ابوبکر صدیق د لور په باره کې ستا دا ګمان دی؟ نو چې د چا سره کښېنستې والله العظیم د الله رسول قسم اخر که د قیامت پر ورځ بیا د بل چا په ټولۍ کې راپورځي. دا نشي کېدلی چې په دنیا کې د انسان د چا سره تعلق یې او په آخرت کې د په دې کې نشي راپورته، دا قطعا نشي کېدلی. یعنې ورته وګوره دا پړه لیکه الخوان دي، چا استادان قادیانیان دي، د چا د روافض دي، د چا د پرویزیان دي، ستا په دماغ کې به داسې خبره در واچي مخامخ به د محمد رسول الله ته ودرئ او مخامخ به د عایشې صدیقیه ته ودرئ. او عایشه صدیقیه الله فرمایي الله چې دا پاکه ده. عایشه صدیقیه په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابیه وایي په عایشه صدیقیه کې یو عیب و. والعیب څه شولو؟ والعیب دا و چې دی به وړه تنکي کړلو پر سر بیا هغه شی نور واچوي نو به یو سیرلی یو یا پسه و هغه به رالی دا وړه بیا ماسې واله دې سه. په عایشه صدیقیه کې هېڅ خبره نه وه. هغه وجه دا وه چې د دې تجربه په دې حواله کمه وه، عمر یې کم و نه پوهېدله. عایشه صدیقیه چې کله ودېدله د پیغمبر علیه السلام کور ته د دې سره هغه کوچني د کورکي شیانې دي زموږ ته نجونې چې په کور دا هم ورسره و دې وړل د ځان سره، دا د کورکي شیان نه دي، دا ګوړیاوي دا هم د ځان سره راخیستې ولې تا اندازه ولګوه. اوس الله فرمایي دا خو ډېره غافله ده، دا کس په دا خبرو پوهېږي نه. منافقانو یهودو عبدالله ابن ابی ابن سلول او روافض هغه دا عقیده لري چې عایشه صدیقیه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله دا چې شته دا بې لارې ده العیاذ بالله. نو دغه هلک سره ته وکړه زه ډېر تاریان شوم، ما دا چې د پنجاب یو هلک وایي موږ به ویلي زموږ د علاقې الکوان د کالج
په علماو شرمېږي، په تبلیغ شرمېږي، په معطر جمیل صاحب شرمېږي او په منظور منګل صاحب باندې شرمېږي، په طارق مسعود صاحب باندې شرمېږي، په الیاس ګومن صاحب شرمېږي، په تقی صاحب شرمېږي. نتیجه یې څه شوله؟ نتیجه راغله د پیغمبر علیه السلام کور ته د بدکاري ودرول. دا یې نتیجه شوله. دا چې دغه علماو سره ستا تعلق وای قطعا و تا ته دا خبره نه در پېښېدله. نو خو چونکې تعلق نشته، تعلق دې د دشمنانو د اسلام چې کوم دشمنان د هغو سره دی، ستا به هم ډایرکټ دماغ مزاج هغه جوړېږي او هغه جهنمیان دي، ته به په سر کې له ورسره جهنمي. صحیح شو؟ تعلق په دنیا کې د هغه چا سره کښېږده چې ستا دین در خراب نه کړي، ستا دین در خراب نه کړي. دنیا دې خراب به شي، پاکه د دنیا، لیکن دین چې دې خراب سلو بیا د ابوبکر صدیق په مخ کې هم حیثیت نه لري، د حضرت عمر فاروق په مخ کې هم حیثیت نه لري. روایت پکې راځي عزیزان. تنوي صاحب فرمایي وای دغه دین د صحابو احسان دی پر موږ باندې. صحابو ډېر لوی بار پر خپل وژو تر ما او تا راورسوئ. په هغه کې د پیغمبر علیه السلام اخلاق، د پیغمبر علیه السلام طریقې، د پیغمبر علیه السلام سنت، د پیغمبر علیه السلام ختم نبوت، ټول زما او ستا په مخ کې صحیح سالم کښېښول. د دې مثال دی لکه د راورسه د باره سي څوک په ډاک کې تاله شی راواسي، ستا د دوکان پر ایډرس باندې تاله راسي، تاله صحیح سالم راورسوئ او تا چې بیا هغه ملګري ته رسوئ بیا د کټوتي پکې کړې وله. نو بعینه په دغه انداز موږ ته صحابه و دیم ښایسته راورسوئ. اوس ما او ستا په لاس کې دی چې ما او تا یې ښایسته استعمالوو، العیاذ بالله کې غلط استعمالوو. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي زما صحابه و ته بد مه وایاست، کلهم عدول، ټول عادلان، ټول. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یمس النار من رآني، هغه سړی قطعا الله جهنم لره نه بیایي چې چا زه لیدلی پر ما ایمان راوړی دی، پر هغه ایمان ورسوي، قطعا الله رب العزت جهنم لره. پیغمبر اسلام فرمایي زما د صحابو مثال په امت کې دی لکه په ډوډۍ کې مالګه. ډوډۍ بغیر د مالګې هیڅ یوه ذره حیثیت نه لري، کیلري د مریضانو دپاره لري. نو صحابه چې دي هغه د امت بغیر د صحابو هیڅ حیثیت نه لري، کیلري هغه د منافقانو دپاره لري. منافق وای د صحابه ضرورت نشته، صحیح سلو، او مریض وای زما په ډوډۍ کې د مالګې ضرورت نشته. نو خدای مریض دی، او که مریض نه وای نو خدای ډوډۍ بغیر د مالګې هیڅ خوند نه کوي. دا سړی عقیدتاً مریض دی، که نه دا امت بغیر د صحابه هیڅ حیثیت نه لري، هیڅ حیثیت نه لري، یوه ذره نه لري. او روایتو کې راځي پیغمبر اسلام اعلان وکړ ولزو جهاد لره تیاری وکړه، د کوره یو سړی را سره یوه زنانه راله، دا جلکیانی در صاحب جلکیانی زنانه راله، ول یا رسول الله په تیر جنگ کې زما خاوین ستا سره شهید شو، په کور کې څوک نه لرم، کوچنی ده، اوه اتو میاشتو کال کوچنی بچی په ګوزي کې راخس، ول دا به جهاد در سره بوځي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل نو دا زه جهاد در څنګه بوځم، نو دا جهاد کولی سي؟ دی ول یا رسول الله زما په دې سرخلاص جهاد نشي کولی، خو چونکې خبره دا ده زما د کوره زه غواړم چې حساب پکې واخلو په دې جهاد کې، بل څوک نشته. دا شي وکړه چې کوم مجاهد ډال نه لري، ډال غشي راځي، تیر راځي، توره راځي، چې کوم صحابي دا نه لري، دا زما زوی ورکړه، هغه که غشي راتلی زما زوی دې ورته ونیسي، دی به بچاو سي، زما زوی به ولاړ سي، زما به په دې دین کې حصه چې د هغه راشي. دا یوه زنانه پیغمبر علیه السلام ته د خپل کال یو نیم کم زوی راوړي، ول یا رسول الله ما بغیر د حصې کوم، ما په دغه جنگ کې په دغه اسلام کې زما د کور حصه زه غواړم، او حال دا دی په تیر جنگ کې زما سړی ستا سره شهید شو یا رسول الله، زما سړی ستا سره ولګوه، اندازه ولګوه چې ټول امت سره را یوځای سي، د صحابي هغه مقام ته چې پیغمبر علیه السلام ته نیم سیکنډ کتلی دي، او دا ټول امت پر سجده تر قیامته و دې ځای ته رسېدلی نشي، قطعا نشي رسېدلی، بالکل د دې هېڅ یوه ذره امکان نشته. پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ زه جهاد لره، تبوک لره. تبوک ډېر لرې و، لکه دا ځای کراچي تقریبا بیا نو ټوله ریګ دی، ریګستان دی، غرونه دي، اتورې پرشې دي. پیغمبر اسلام اعلان وکړ چې ځو، ګرمي ډېره وله، بس باغونه ماغونه پاخولو، اعلان وسلو، صحابه کرام رالو پیغمبر علیه السلام لره، تر سترګې اوښکې بهېدلې، ول یا رسول الله ته روان یې جهاد لره؟ ول موږ نه آس لرو، نه خچر لرو، نه بوده لرو، یو سوارلی نه لرو، حتی موږ دا تورم نه لرو چې موږ په جنګ کې استعمال کړو. نو پیغمبر صلی نو بیا ول یا رسول الله موږ در سره ځو، موږ به دغه پرېږدې نه، خو یو احسان را سره وکړه،
ول کوم احسان در سره وکړ؟ ول احسان دا دی کورو لره آل واستوه، د دې په کورو کې به زاړه ټوکران یې، زاړه ټوکران کپړې به یې. ول نو بیا ول یا رسول الله دا به موږ پر پښو باندې وتړو، موږ چوټ هم نه لرو، دا به موږ پر پښو وتړو یا رسول الله، تی پر وشانو درځئ موږ به در سره ځغلو، تی پر وشانو درځئ موږ به در سره ځغلو، خو یا رسول الله موږ به پرېږدې نه، موږ شی نه لرو، نه آس لرو، نه خچر لرو، نه بودل لرو، نه وش لرو، خو یا رسول الله یو احسان سره وکړه، په پښو چپلې هم نه لرو، بس د کورو څه ټوکران الله وغواړه، مځکه ډېره ګرمه ده، غرنۍ سیمه ده، ډبرې دي، فرش دي، دا به موږ په پښو وتړو، ته پر وش کښېنه یا رسول الله، ستا ملګري دې پر وش سي. ډېر زر صحابه کرام روانو، ډېر زر صحابه کرام څومره اندازه ولګوه چې روان سولو. اتلس صحابه کرام پر وش باندې، اتلس صحابه کرام یو وش برابر. یار یو سړی یا دوه کسان سپاره روان تر یو ځای، دا به راشوس د نورو دوه کسان وار، دا به راشوس. او حتی پیغمبر علیه السلام په خپله دغه پیغمبر علیه السلام په خپله وار پر وش یو ملګری، بیا بل ملګری، بیا به د پیغمبر علیه السلام وار راغلی. دا تر کراچي څه سخته ګرمي وه، صحابه وایي دونه ګرمي وه، موږ شی نه درلودې چې موږ د خپلې چهرې پټې کړې وای، بس دا لمر ته به موږ دا دواړه لاسونه دی نیولي وو، چهره به محفوظه کړې وه چې دا چهره راسوځي، بس په پښو قرآن. او بیا صحابه وایي دومره خوراک نه و چې موږ کړی وای، موږ به پر لارې د درختو پاڼې خوړلې، پاڼې دا شونډان د ټولو صحابو پړسېدلي وو، ټول ورم ورباندې راغلی ولو، موږ دغه پاڼې خوړلې. او اتلس صحابه کرام پر یوه وش د یوه پر تندي یې ګونج هم نه دیدلی چې یا رسول الله په څه مصیبت اخته یو، دا څه حال دی. او نن یو سړی وایي و یاره څه معلومه ده عایشې به توبه ایستلي، یعنی ستا خدا ایمان سو، ستا یقین سو، ستا ګمان سو چې بېلاري سوله، ستا په کفر کې یوه ذره شک و شبه نه پاتېږي. ولې؟ قرآن د دې په خبرو ډک، قرآن د دې په صفایي ډک، قرآن د دې په براعت ډک دی. او ستا فکر هغه سو د قرآن مخالفه خبره راله چې د قرآن مخالفه خبره د انسان د مسلمان په زړه کې رالی، دی و ایمان سره پاتېږي نه. دا مې په دې دا خبره دونه درته ورزده کړه، ما ول صحابه ډېر اصحاب کالنجوم، د اسمان ستوري دي، د هر ستوري په رڼا کې چې روان شو، له کډې به بچاوې، له درختې به بچاوې، له دیواله به بچاوې، له کوهي به بچاوې، د هر صحابي پر نقش قدم چې روان شولې، تا محمد رسول الله ته رسېږي. په دې کې نورې خبرې نشته، بس یوه سوه. او صحابه څونه پاک خلک وو عزیزان. تنوي صاحب فرمایي یو صحابي واده کول غوښت، یا رسول الله پلانې ځینې د واده اراده ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې ول تا انجلۍ لیدلې ده چې کومه ته غواړې؟ ول یا نه مې دې لیدلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لیدلې ده وایي نو څو؟ تنوي صاحب فرمایي دا صحابي راولاړ سو، رالی دا کور دروازه یې راوټکه، چې ویې ټکوله، پلار راووتې ده انجلۍ. خیر هغه ول زه پیغمبر علیه السلام راواستم، ول ورسه دته ستا لور راښکاره کړه، زه یې ګورم که مې غوښتم. ای پلار ډېر په ښه شم سو، څه وایه ښه دا اوس خبره ده چې تا وکړه. لور یې د ننه ناسته، هغه ول بابا نه غږ مه لره، محمد رسول الله را لېږلی دی، په دې کې د هېچا خبرې نه ځایېږي. بیا ورته وویل بلکل تا ته اجازه ده، ما ته کتلی سې تر کومه حده چې شریعت اجازه ورکړې ده، خوښه شوه سیده، محمد رسول الله را استولی، موږ بس نورې خبرې نه کې کوو. بابا په ښه یعنې تنوي صاحب وایي پیغمبر صاحب د غشي ورته تا لیدلی دی چې لیدلی دی وایي شو، دی ډایرکټ را روان شو. دې ته چې شوایي دې ته ایمان وایي، منافقت نه و. ټیک شو. په اسلام کې دوې خبرې دي عزیزانو، یو سادگی، پښتو یو سادگی، پښتو تور دی هغه نه سادگی. صحابه کرام ټول سادهګان، ساده، ایماندار، یعنی معنا دا چلباز نه، چالاک نه، چالاکی دا چالاک سړی نه دی، تی پر دنیا وګرځي، چالاک سړی به درګردو پاته راغلی. یو سړی په خپل دستخط نسی کولی، لوی بلډینګ به درولي، بل سړی به 15 کاله تعلیم حاصل کړي، دا به منشي، دا به مزدور، دا به ډریور. چې ای سړی خبرې کوي دی به پټ خاندي، چې ای نو د سره کوم چپه تورې ووایي، صحیح سلو چالاکي یې نه ګټي. که په چالاکي کېدلی دا دغه چوکو موکو باندې کله خلک ناستې، کله دارو خرڅوي، کله دوا خرڅوي، کله نور دندې کوي. دا که په چالاکي کېدلی دا ښار به ټول د دوی وایي، چالاکي کار یې نه دی. صحابه داسې خلک ولو چې راغلې دروازه یې وټکوله، او بابا یې خوا به ده که چا یې څنګه خبره وکړله، لور یې ورته ویل ماما بابا خوا به ده ومه، محمد رسول الله را لېږلی دی.
دای په دغه ایمان کې وما او تا ته شک دي 1400 کاله بعد په دغه ایمان کې وما او تا ته نعوذ بالله شک دي 1400 کاله بعد نو دې سره بیا څنګه ایمان نو دا ولې عزیزانو داسې پیښه ده دا پیښه په دې ده ناس د چا سره ده د صحابه او د دشمن سره ناس په راکې دلې نسی دغه دلې نسی په هر رنگ کې چې هر شی وای هغه رنگ ورته کوي په هر رنگ کې سل باټلیانې پرتی دي سل رنگونه دی ورچولې دي ساده شی راواخله سپین په هر باټلی کې چې دی وای هغه رقم راوځي ولې راوځي نو تعلق کې هغه سره جوړ سلو صحیح سلو اوس د خپل ځان کده ایمان پر رنگ کې وای ایمان کې برا پورته سي د منافقت پر رنگ کې وای د منافقت پر رنگ کې د روافض پر رنگ کې وای پر روافض کې برا پورته سي پرويزيان قاديانيان کې وای پرويزيان قاديانيان کې برا پورته سي دا غپ نه د عاجزانو هیڅ غپ په دې کې نه چلیږي نه ضرورت ستا خیر معاذ ابن جبل زبردست صحابي نو نسکاله تقریبا نو نسکاله عمر یو چې د ایمان راوړي ایمان چې راوړي دا تقریبا نسنه هجری او پیغمبر سم وفات کال یو نیم چې دی هغه فات یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در لاس ونیوي چې ویني والمعاذ دولها ول په خدای دې می قسم دې رمینه در سره لرم پیغمبر صحابه ته عام طور دا خبره نه کوله عام طور چې صحابي در لاس ونسی ابو بکر صدیق دې نه دی وی والمعاذ دولها ول په خدای قسم علیه قسم ضرورت هم نو ول په خدای قسم دې رب دې ګران یو ډېر مینه در سره لرم د ول یا رسول الله ما بابا وادي دې پرتا قرباني والله زهم دغه مینه در سره لرم صحیح شو نو معاذ بن جبل چې هغه په شپه باندې ګډو سترګې ډېر شایسته سترګې ډېر خوندور نو دای پور وړي سو بیا په کور کې ناس نه راوتی پیغمبر سم ستنه وکړي چې معاذ ولې نه معلومي ځاغو یا رسول الله په کور کې پیغمبر سم راوغښت والخير ول یا رسول الله پور وړي سولما یې ور پین نه لرم خلک مې نه پریږدي و کور تر ته ولاړ دي روپۍ غواړي پیغمبر سم عادت پور وړي راوغښتل په کور کې څه درلود هغه هم راوغښتل بیا ورته ویل چې معاذ سره شوک د معاذ سره شوکي د قیامت پر ورځ به الله سره شوکي چې کوم مسلمانانو هغه پرې شولې يهود هغه مجنور دي پیغمبر سم هغه کور نیلام کوي دا یې ورکي و يهود ته ټیک ته صحیح ده پروا نه ده پیغمبر سم حضرت معاذ ته ویل المعاذ دولها ورزتا استوم یمن لره په یمن کې ان شاء الله رب العزت په ستاتنګ دستي لري الله به ستاتنګ دستي لري بس الله مهربان دی اته ول سید چک نو معاذ بن جبل چې دی هغه پر خپل وش ناس دی وشه رخصتي پیغمبر علی السلام پیغمبر څنګه قرار په څور سره روان دی ول یا رسول الله زده شوکیږه نه شوکیږه ما پر وش ناس آسیا خچر دی روان پیغمبر څنګه په څور سره روان دی معاذ خبرې ډېر ورته وکي نصیحت ورته کوي وصیت ورته کوي بیا ورته معاذ کېدلی سي واپس کې ما ته نصر ووینو پیغمبر سم تقریبا اخري کالو والما ته نصر ووینو بیا ورته ویل معاذ څه خبرې درته کومه ما خبرې ډېر په غور واوره ول څنګه یا رسول الله والاول خبره دا درته کومه که هر درخت و که هر پاڼه و که هر ډبر و که هر فرش و که هر وجزي و که هر ننزي و دا خپل خله دا الله سما چې ذکر کوه الله ذکر بغیر د ذکر یو سکند مته روا صحیح سو سید یا رسول الله پر دوار ستو دویمه خبره ولدا درته کوم معاذ کله چې لتا ګناه وسی کله ښکارا ګناه وکړه توبه مشکارا وباسه کله ښکارا ګناه وکړه توبه مشکارا وباسه او کله پټ ګناه در سوسوله توبه هم پټ وباسه یعنی معنا دا د یو سړی دی خدا نه خاصه موږ پر شراب ووینو شراب ما تا چې ولې دی و سبا د توبه استره د ما تا په هغه نظر ته ګورو چې شرابي دی نو خو ما تا ګوره بهتان سلو او دا ناجایز ده تیر جمعه ما ته ویلو چې کوم سړی را ولاړ سي ابل جمعه کې چې چاته پیغور ورکي دی وی ګناه چاته پیغور ورکي په خوا بدکار او شرابي او پلانې بیا توبه وایي اوس خلک پیغور کوي ته څه ما ته خبرې کوي تا پلانې نه د الله رسول فرمای الله فرمای دراسات د نو وجنم چې دا ګناه پتا نه کوي چاته پیغور مور کوي او پروند زره پرې شو ولا اوس بیا مست تبلیغ کوي پروند لنګوټه وتر نه بیا مست تبلیغ کوي تا پلانې غل نه تا شراب نه خرڅول تا بدکاری نه کوله دا پیغور د الله رسول فرمای چاته مور کوي فصل توبه
کې توبه ایستلې وه تا پیغور ورکړي الله فرمایي د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته دې نه وژنم چې د هغه ګناه مې په تام نه وي کړی د هغه ګناه مې په تام نه وي کړی دا ډېره زبردسته خبره ده ویلې نو چې کله ګناه در څه وسو په ښکاره وسوله په ښکاره توبه وباسه چې خلک دې وویني او که پټه ګناه در څه وسوله بیا پټه توبه وباسه خلک به اسیم پتا نه دي خبره خلک به خبره یې نه بیا یې ورته ویلې والمعاذ دولها ول چې هر به دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره کوله بیخي ډېره کوله ویلې چې کله هم له تا ګناه وسوله فورا یو نیکي پسې کوه فورا لکه څنګه مثال یې دی لکه زموږ شوګر مریضان دي موږ یاره چې کله دې خوږ شی وخواړئ بس خپل هغه ګولۍ یا انسولین شی خامخا دا به کنټرول شي کنه دا بیماری پر تا زوره ورکیږي په بل خوا جوړاړي صحیح سلام د الله رسول فرمایي چې کله خطا در سوسته فورا چې ګوره ما بس تستیو نیکی کوه نیکی نو ستا خوښه ده استغفر الله وایه الله اکبر وایه لا اله الا الله وایه لا حول ولا قوه الا بالله وایه ستا خوښه نیکی کوه پرېږده یې ما ولې ول ته چې ګناه وکړې وروسته نیکي وکړې ګناه یو په یو ده نیکي یو په لسه ده نو ته چې راولاړ شې نیکي دې وکړه ستا یوه نیکي ولاړه په مټاوېدو کې نه نیکۍ بېرته در پاته شولې د قیامت په ورځ چې بیا وتلل سي ترازو کې وتلل سي اعمال نیکۍ به ډېرې ګناه به کمه او که تا ګناه کولې نیکۍ دې نه پسې کولې د قیامت په ورځ به چې شي ګناوې به دې ډېرې نیکۍ به دې کمې نقطه ولاړې فیل شولې ته خو ناکامه شولې ته فیل شوې او ته ناکامه شولې بیا یې ورته ویل معاذ دولها معاذ وایي ما ته اخرنۍ خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړه اخرنۍ ما ته ویل معاذ ما ولها ویلې د مظلوم د احس ځان ګوره د مظلوم د احس د مظلوم مظلوم خدای دې وکړي اسپی دی خنجر دی هغه لیونی سپی دی انسان ځکه څه نه در یادوم انسان زه نه یادوم انسان خو تر حیوان په عرب واره لوړ دی بیا پاکي مسلمان ظلم مه کوه ورسه یې وګورئ عزیزانو چې چا ظلم کړی دی او خالی پایه وګورئ پایه وګورئ څونه ډېر خلک پیمنټونه کوي څونه ډېر خلک به چاته په سود پیسې ورکوي او بیا ورسې دروازه ور وټکوي چې یا دې ښځه راوباسه یا دې لور راوباسه یا روپۍ راوړه مه کوه سړی یواره خدایي ګناه راسه سوې ده اوس په بل غم مه اخته نه 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 لور در څه بیا خالي پسې ګورئ هر څوک خالي پسې ګورئ بیا چې خاص کر ابل ځای په رخصه کې ناست بل سړی را سره ناست کرایه رخصه و ویل دا شه پلانې وبا شو خمار وسو د خمار څنګه نه زما ملګری سره تا وک ملګری سره تا وک موږ په رخصه کې سره ناستو نو هغه زما ور شناخته ولو ول په خمار کې لور بیلول خمار کې لور بیلول حاجه څنګه خبر لور دا اسان سره زغله وي کوم از ما اسمه ته تبل لور راکې صحیح الله اکبر الله اکبر بش کړی دي ترم کړی دي ازاد افرید ابو جیل کړی دي عتبه او عتیبه او شیبه کړی دي یا اشته څنګه کې خالی په ګوره ناغه سړی ماته ویلې مولوی صاحب ول څلور چنيانې دي دغه سړی څلور سره ناس شل خبرې مبرې نس کول څلور سره شل دي دا ولی معاذ بن جبل ته ویل معاذ دولها ول د مظلوم د احس ځان ګوره مظلوم چې هر څوک دی لیونی سپی د پر لارې روان د موټر حق نه لري چې دی په ووایه قطعا حق نه لري چې وی الله وایي تم زما مخلوق دی زما مخلوق دی سپی پیدا کړي تم انسان پیدا کړي نو دا معنا چې ته زما بل مخلوق په موټر واه نه توبه خالی پسې ګورې عزیزان خالی انجام ته ګورې خالی انجام شل واره شهید هم سي انجام ته خالی ګورې شل واره به شهید داسې ظالم به پر لارې باندې څوک به وولي خالی پسې ګورې دا معاذ بن جبل وایي ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اے معاذ مولا ول د مظلوم د احسن ځان ګوره ډېره بد ده سبحان الله قطعا مکوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر هغه مشکات شریف حدیث دی جنگ کې کافرانو ونیول شو مور زوی سره ونیول شو انو دا خو بیا منځ سولا بل چې غلام شو نو یو صحابي حضرت علی کرم الله وجهه ولاد شلو دوا ورونه داسي ورونه غلامانو یو خرج کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکول علی دا ولا بل ورور دې څه کوي ولا غمی خرج دا دی ولڅوک زر ول دا بیره دوا الله سره جلا کوي مکني د قیامت پر ورځ الله تعالی خپل محبوب سره جلای
سره جلا کوي کافرانو پیغمبر سره جنگ اعلان وکړي ولکه مور او لور سره نیول سوي دي مور او زوی سره نیول سوي دي پلار او زوی دا به سره جلا کوي نه چې یو غلام کې بل دا به دواړه یو ځای سره خرڅي به نه چې یو خرڅ کړي او پر هغه چا دی لعنت دي چې دوه محبین سره جلا کوي پر هغه چا دی لعنت دي چې دوه شذ و سړی سره جلا کوي شذ و سړی پلار او زوی سره جلا کوي پلار او زوی اول چې مال تعویذونو کوډي موډي راواستولې مال پیر صاحب الله به کم جهنم ځای کې تشذ و سړی سره جلا کوي تشذ و سړی سره جلا کوي ستنی کی تقوی دا اوریجنل جهنميان دي کڅوم نمازین کڅوم د مسجد امام دي دا اوریجنل جهنميان د الله رسول فرمای لعنت دی پر هغه مسلمان د پاغو صحابه کرام ولعنت دی پر هغه چا چې دوه ورونه کافران دي ستا غلامان دي تاسو سره جلا کوي به نه مور او زوی دي سره جلا کو پلار او زوی دي د لعنت دی پر هغه چا اشته چې نن را ولاړېږي په 2000 په 3000 په 4000 بچیش کې شذ و سړی سره جلا کوي ستانه د پاشه چې دا شذ و سړی ډېر ژوند سره تیر سره ګران دي ستانه د پاشه نه د پاشه بیا 3000 روپۍ باندې دا تعویز کوي ته پتا نه خبردار شذ و سړی دي ته ولې جلا کوي صحیح سلام دا چې بیا مرشي اصلي جنازې محترمان می ډېر رش جوړ کړل پلانې غټ پیر مړ پیر دا غوولو ابل چې شذ راغلی و خبرې خو ډېر نه درته کوم پرتی بدی لګیږي او زه دې اچھا پکسک فذل جلال کړه ما هغه الله خوشاله کېدو کار شروع کړی دی دا هغه الله بیا ما ته څه قسم نه نو شذ تعویذونه چا پکړیو بیا پیر راوښو پیر ول ما ته څه ویل سید پیر ما ته څه ویل الله اکبر والله ډېر می طبیعت خراب شي ډېر دا څنګه خبرې دي مال رچ پرون یو کیس راغلی دی او مال پرون یو کیس راغلی دی یعنی زنان زما وجرې لره یار زب زما و ډیر شخصي یار ته د کیسه نه وک زما و شخصي یار ته کیسه نه چې دا څه حال دی دا څه خبرې دي دا څه غم دی دا پښتانه سپین پښتانه چې باچا خان نکتیر سوی دی غنی خان نکد دا هغه خلک دا د يهودو د نصاراو دا پنجاب خبرې هم نظر تکوم انو بس خپل شدید او بل ته وسپارله تماشا یې کوه تماشا یې پیغمبر علیه السلام له شذراله ول یا رسول الله لاس راستا پر لاس بیعت کوم پیغمبر صلی نه دا خو نه ده جایزه پیغمبر صلی ورته وای دا خو نه ده جایزه شذراله نو محمد رسول الله لاس د قران پاک فرق ستا چې دې شي قران لاس ور وړوي یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرق یو ځنه فرق نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه نشته د غس عزت صدر توای ما به وک د غس بس ما باندې مې دشمنان پیرانی نه مې به پیرانو زامن ز خپل پیران لرم الحمدلله شغوار سړی راځي هغه زوم تعویذ ورکوم مسکین غریب ته نور کوم ولا کستا د فرض ځان خورولې سم خپل پیران لرم تعویذو والا لرم محترم خپل سیدان مشران ورسي پار ځای کستا دا ټګان مګا به نصر بنو په دې خپل شج خپل خوند لور موږ نه عزت کوو دای څوک راغلی دي د کراچي کې بار والا ونن ستاسو کور والا علاج دی درکې دا چیرې وصلو خیر عزیزانو دې د افسوس خبرې درته کوم والله پزړې یو الله خبر چې زما احسن په پاوکان 2 بجې پرې وته ما او پر سوا 3 بجې را پورته سوای پاوکان 3 بجې د بل چا په خبرو دای نه چې زوس د بل چا په خبرو د زنانو خبرې دا څه پیښه چا ورور کولره ماشټر مقرر کړی چې ټیوشن لر راځي د په بازار کې په دکان کې دی ماشټر جې دروازه راوټه کوي دا دروازه ورخلاصه چې څه رو ابزا شربت یو جوړ کړی دی چې نه نمبر واسطه چا کاری صاحب مقرر کړی دی افیس صاحب مقرر کړی دی خدای دې ګس ستا په لور قران نه عزت کوي ستا په دازوی دې خدای نه عزت کوي دا قاریان دا فیضان دا ملایان دا پیران دا مشران دا ما بین زو باسي اڅوک ستاسو عزت خیال نه اڅوک نه ساتي کته وا پلان ډیر غټ پیر دی بیا موږ پیران مستقبل دا ځان را معلوم که خطاوي نو ټیک د سید بیا کوا
معاذ بن جبل ته ول معاذ دا ول هاول د مظلوم د سزان ګوره سزان ګوره دا ډیر دا مظلوم چې کله کې چغه کې الله د عرش سره راځي کې درالم نشه شکم را درالم نشه اخرنی خبره دا ورته توکړه ول معاذ ما ولها والاخلاق برابر کا اخلاق الله رسول فرمای ما خوب دی یو سید جنت دروازې ته ولاړ الله دروازه نور خلاصول بیا کلمه را دروازه یې خلاص کلمه شریف ولدا غسړی بیا په جنت کې و بیا الله ملاقات نور سره کوي دا اخلاق رالو ملاقات یې وروي الله اخلاق علی اخلاق اما ترجمه سره چې ډیر څه کوي خیر معاذ بن جبل خنو ډیر الله والا په حلال او په حرام ډیر پو پیغمبر اسلام فرمایي د قیامت پر چې علما د الله په دربار کې ولاړي معاذ بن جبل به تر ټول علما وو د بره داسې وغورځودونه قدر مخته الله ته نږدې ولاړي ځکه ډیر په حلال او په حرام په یدي په حلال او په حرام ډیر په یدي د دې بیا دوی کور والای وي ته خدای قدرت ولو ابل زموږ په دوه کور والاو تقریر کړی و نه زموږ یاران ډیر خوا بده کړی دا مولوی صاحب دوه ودواله یا دوه کسان نه حساب دوه بچو باسي اتنی وی اگر سی یو دا نه و باسي چک ته سیده دوه ودواله نه دی دا چې څونه درواغ وایي دا چې څونه د غمګین دا چې څونه پریشان دی والله دا څنګه درته کوي دوه ودواله هغه بیا کوي څونه پریشان معاذ بن جبل نه دی دا خلک وای مولوی صاحب چا وای مولوی صاحب دویم واده وس نه لري نشه کولای ما وو درس وس نه لري دې لري زه نه لرم ما ویل معاذ بن جبل دوی کور والای چې د کمی وی وار بو د ابل په وار باندې پاکور کې او د سم نه کوي وار دی ویو په د ابل کور کې او د سم نه کوي چې د کمی وی به وارو په دابل کور کې وبم نه چشلې ترځي به وچشلې نه او عجبه داوت دواړي په یو واره وفات شو تعون مرض رالی دواړي په یو واره وفات شو چې وفات شو بیا د یو قبر وکیل دی بیا قران دازي وکړه ولکم یو اول قبر تور واچم الله وکستنه رسول چې تا اول قبر دا ور واچا بل دی ازمر یاران چې دوی لري زړه په کال لیدل نه ده زړه په کال څه خرچه ور واسطه او عجبه دای باندې یارانو زړه په زکات چلی زکات ورکړي ماته دا شمره معلومه ده چې وشي سړی دویم واده وکړي دا زړې کور ولای مخچم پټ کې در مرګ مخچم پټ کړي ول پیښ څه چې تا واده وکړو زکه مې نو ما ز د بازار څخه وما ز به دین وم ز به د اخلاق وم ز به لاري وم ما ستا خدمت نه کوي والله ولدا ما مخ پرته حرام دي کتابه ما ته وکړه صحیح سره معاذ بن جبل چې په کوم کور کې و کوم وی وار بو په دابل کور کې نه او داس کوي نه وبچ نه او داس نه وبچ او مړې شو دواړي د خدای قدرت تعون مرض باندراني دواړي په وی وار مړې سولې او بیا قبر وکیندې په یو قبر کې پټ کې ولکه زیار یو قبر وکیندم بیا بل وکیندم نو دیني چې و مختص بل بشار ز څه چم وکم الله به ما ته سوای الله به ما ته سوای بیا معاذ بن جبل ویلم ولزچ پرتی ډیر بیرې زما زچ پرتی ډیر بیرې زما هغه د دې چې دغه شجی نه دي شجی دا به د شام او د یمن اعلی پولدار اعلی کاټن واغوندي اعلی شي اعلی والمالدار سړی به ستړی کی او غریب سړی به د داسې شانو مکلف کی ورسولې به نسی ورکولې خالد دا شجی پرته غالب شي دا شجی پرته غالب شي واسي پښتنه وکي او شجه د خاوند راځي نه وای تا کړي ما سره څه ظالم ما ستا سره دا وک ما خپل شیرین پلار چې لاس به پورته کوي زب جهنمی او زب جنتی کېدل ما زما شیرین اده چې لاس به پورته کوي زب جهنمی او د دې په لاس دعا ز جنتی کېدل ما ستا د پاره غفرې شوول ما ستا د پاره پرې شوول تا کړي څه ما سره نو معاذ بن جبل ویل ول چې ډیر زپرتی بیرې زما غدا دي چې دغه شته یواره لباس تر بدل د شام اعلی کاټن او د یمن اعلی پولدار چادران پړو نام سر کې مالدار سړی بستړی کې په ډیر وړلو راوړلو چې پلانې شي راوړه پلانې یاره خو مرتي د ودوسي قیاس کې یاره دوه یاران دغه وای زبد ازمالور استاد وزوی ته درک ما غوي ټیک د ورور شدي زمالور شد استادویم شدي سره پیزونم دا رواجونه بم نه کوو بس سید دوا په پرو دوا چې وکی او دا خبره ای بلا خبره خالي ورته ګور چې تا 50 واره خالي کټفیس لا اصلي کړي خالص د یو ګلټ د میچینګ د پاره چې تا اصلي تازه لکې کړه دا معاذ بن جبل ویله پر اچ نبی رېزم پر دا بیرېرم چې شجبه تیستړي
عمر فاروق ویلې کومه ښځه چې تا کور والا تا ته خبره وکړي ولټ یې واخه په هغې خیر دی او د قیامت علامه دا ده چې خلک د خپل کور والا سره مشوره کوي زموږ هغې خو وروره تنخواداره خلک زموږ یاران تنخوا واخې کور والا ته ورکړي دی بېغمه ناست د دې زړه غوښتي هغه شی د دې زړه دا د قیامت لویه علامه ده. ها علما فرمایي د شیدو په حواله د کښنې چې پرې کوو که یا د کور والا خبره ومنه بل به د دې خبره د منلو اجازه نشته بلکل نشته ولټ یې واخه په هغې کې خیر دی. لقمان حکیم زوی ته ویلې ول زویه ده ولها ول ښه ښځه نه ده ښه هغه ولیه ښځه چې کومه ده د الله ولیه چې بولي د هغې سره به لا پام کوي احتیاط کوي نورې نه درته وایم هغه ښه ښځه نه ده د هغې په باره کې به لا احتیاط کوي خامخا به یې کوي. بیا معاذ بن جبل ویلې ول داسې زمانه به راسي هر عام هر خاص هر مسلمان او هر مؤمن هر منافق دا به قرآن را واخلي قرآن به وایي د ځانه به تفسیرونه کوي. کم سړی چې قرآن را واخلي د ځانه تفسیر کوي نو په جهنم کې د خپل ځای معلوم کړي. په دنیا کې یوه جوړه کپړې په مشین خپله نه جوړوي درځي ته ورکوي چې زما دا 1000 روپۍ جوړه خرابه نه شي دلته د تفسیر راخستې ته په خپله ګورې او د الله رسول صحابو کې معاذ بن جبل شی وای دا په حلال او په حرام ډیر پوري د الله رسول فرمایي پس ما په صحابو کې به د څلور صحابو سره قرآن زده کوي پاو کې معاذ بن جبل دی عبد الله ابن مسعود دی ابو حذیفه دی ابی ابن کعب د دې څلور سره قرآن زده کوي. کدا قرآن دا شی وای چې هر صحابي زده وای د هر صحابي نه وای زده د الله رسول څلور صحابو ته اشاره وکړه ولکه چا قرآن زده کوي زما دا څلور صحابو لږ راسي اشوس ماشټر جی جلا ګوري ډاکټر جی جلا ګوري چې ریټایر سوی دی هغه جلا ګوري هغه چې خپل دستخط سم نشي کوي هغه جلا ګوري د تفسیر قرآن دای خوار سو قرآن دای خوار سو د الله رسول فرمایي وای هر چا چې قرآن بغیر د تعلیمه بغیر د علم شروع کوي چې دای صحیح وایي صحیح تفسیر شي صحیح وایي لا دای خطا وکړي صحیح او چې په خطا وای نو خو جهنم کې ځای معلوم او څه ګپ نه ده یاره و موږ ته دا کښنی نه یو بیا د دې ما په کښنی سنت و موږ یاره شپ ماهر ډاکټر راوړل خلک په ول هسپتال کې دي ابل په شالدارا کې دي 2000 روپۍ اخلي ټیک سو او دلته قرآن څه کوي دا د ډېر خیاله ملا ته نقشې نه د ډېر خیاله ملا ته نقشې نه څه ملا دې زمو سر ست کوي ورته ناشته ها قرآن شروع کا د عالم څه پوښتنه کوه کني کافر سوی به چې زه به ګټه راوړم ګټه داسې مفت ده نه ګټه داسې مفت. نو معاذ بن جبل چې دی هغه په خوا به داسې وو چې پیغمبر سم به جمعات ورکړي چا سه یو 2 رکعات تیر سي وو اب اول پوښتنه وکول څویم رکعات دی هغه ولدون ژر به 2 رکعات وکړو یا به یو رکعت وکړي یا به درې څو تیر سي دا به وکړو د ملا سره بیا په 4 رکعت کې یا په 3 رکعت کې یو ځای شو. یو ورځ معاذ بن جبل رالی المنزل رالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګرځو د 100 رکعات تیر سو ولاړ چې ولاړ څه کدا و چې مشتل منځ کوو د چې منځ وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوند ورکول معاذ د ولا ولډه زبردست طریقه دي شروع پاینده کې بل منځ دا رقم کوي کله چا سره رکعات تیر سوی وو دا باندې کوي چې 2 رکعات د امام مطلب کړی دي تراله نو ژر بیا 2 رکعات وکړو پاپل کې بدم لا سره یو ځای ولیا بس پاینده کې دی کوي لکه معاذ بن جبل چې وکړو د شراله بس وس یو رکعت 2 رکعت خالي د امام سره یو ځای شول سلام دی وګرځي ولاس هر څو تیر سوی وغیرہ وګرځي. بیا چې معاذ بن جبل یمن لتلی پیغمبر سم خط ورواسو یمن لره ورته ویل زما په صحابو کې بهترین صحابي ما درسته ولې بهترین صحابي نو د چوانه د په څه باندې ګورو د چبل منځ کوي پاتایات کې به ښه زغولې غړولې نو هغه چې کوم د یمن مسلمانان په دې مسلمان ځکه هغه هم څه وغړولې د سلام وګرځي ولدا ولمرڅول نوې امر راغلی تاسو دول نظم په څه چې د اعظم معذور یم زما معذورم په آینده کې داسې کوي ما په آینده کې داسې کوي نه خو خیر خبره دا د عزیزانو صحابه خو صحابه که صحابه بد وو د پیغمبر سم ختم نبوت نسته دا نعوذ بالله دا غلطه خبره او دا حق دی حق پیغمبر سم خاتم النبیین دی دا خبره تر ما تعالی ورسول اوس نو خوش خپل ده د پیغمبر سم په صحابه چې ملګری دي یاران دي دوستان دي هغه ته ځان رسوي کې و دشمنانو ته رسوي اختیار دی اختیار جبر نه دی بالکل جبر نه دی او بیا صحابه خو صحابه الله ورته وایي زه له ټولو راضي یم تی له ما راضي سئ
زه له ټولو راضي یم. اوس به یو سړي ته په دې کې شک ورلوېږي چې یاره عایشه صدیقیه څه معلومه ده کې غلط کار کړی و بیرته توبه ایستلې وه. دا یو سني وایي سني، دا پښتون وایي پښتون. اوس د دې د نور ایمان ګارنټي ته لرې، د نور ایمان دا د عایشې صدیقې د حفصې په باره کې څه خیال دی، د خدیجة الکبرا په باره کې څه خیال دی، او د بی زینب په باره کې څه خیال، دا خبره وکړه. لہذا پای د خبرې دا دی تعلق د هغه چا سره جوړ کړه چې تا الله ته ورسوي، د هغه چا سره مه جوړوه چې تا شیطان ته ورسوي. او که دې جوړ کړي د شیطان والا سره بیا ګیله مه کوه، او چې د علماو سره د ښو خلکو سره د خپل بابا سره د خپل بابا یاران سپینږیري مشران د هغو سره تعلق جوړ کړه ټول عمر به نه ګمراه کېږي. خیر الله د صحابه دومره رحمتونه ورباندې ووري چې څومره د الله په علم کې د الله په قدرت کې. او عجب یوه خبره بله، معاذ بن جبل چې وفات کېدی نو د حضرت عمر فاروق دور خلافت دی وفات. حضرت عمر فاروق ویل که دی ژوندی وای ما دی امیر المؤمنین کوي، که دی ژوندی وای ما امیر المؤمنین کوي. نو دی چې وفات کېدی ډېر زقندن ورباندې راغلی، بیا وشو سو بیا به راپورته سو، بیا به ویلې ویل یا الله چې څومره مې خفه کوې هغو نو مې خفه کوه، ته په ما خبرې زه ستا سره څو مینه لرم. یا الله چې څومره مې خفه کوې غاړه را خفه کوې ما خفه کوې الله، ته په ما خبرې زه د زړه د کومې له تا سره مینه لرم. زه یې سو ولګوه. نو ماخستن مې دولو کور والا سره راوغورځېدې نارې یې کړې، هغه خیر خیر ول پیغمبر اسلام وفات شو. هغه ول پیغمبر علیه السلام چیرې دی؟ ته په یمن کې پیغمبر صاحب ولیا دی. تنوي صاحب فرمایي بیا چې ټیم معلوم کړي پر هغه ټیم پیغمبر صاحب وفات شوی و. وایي خلک د لیلا او د مجنون کیسې کوي، تنوي صاحب وایي زه به د پیغمبر علیه السلام د معاذ بن جبل کیسه درته وکړم. دا روحاني تعلق ولو. خو خیر الله رب العزت دې د جنډې لاندې موږ راپورته، الله دې شفاعت موږ سره نصیب کړي، الله دې شفاعت موږ مبارک قبول منظور وګرځي، الله دې زموږ خولې شلې کې ګونګیانې کې چې موږ د دې په باره کې غلطه خبره کول نعوذ بالله غواړو، الله دې زموږ دماغونه فلج کړي چې د دې په باره کې موږ فکر و غلط نعوذ بالله دا لرو. خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي، الله دې خپل احکامات د محمد رسول الله مبارک طریقې را نصیب کړي، الله دې د مرګ پر حال دا تور نصیب کړي چې موږ دا وایو لا اله الا الله. عزیزان استاسو په مخ کې مې د قرآن عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کړي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانا د الله کوم خبرې دوکه کړې چې د الله حکمونه دې شاته غورځولې دي د دنیا او د نفس. نو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خپرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.